د پاکستان د کرکټ وتلي ستوري شهید خان افریدي اصلي عمر څرګند شو. سلامونه ګرانو کتونکو، ویډیو لایک کړئ او که غواړئ د کرکټ دغسې تازه او نوې په زړه پورې مطالبو څخه ځان برخمن کړئ، نو زموږ چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. نړیوال شهرت لرونکی او د پاکستان پښتون کرکټر لوبغاړی شهید خان افریدي کلونه وروسته خپل اصلي عمر څرګند کړ. شهید افریدي عمر په اړه تر اوسه بېلابېل نظرونه ورکول کېدل، ولې له ګیم چینجر سره یې په وروستۍ مرکه کې ښاغلي افریدي ویلي. پاکستاني چارواکي د ده عمر غلط لیکلی او اصل کې ښاغلی 15 کاله لوی یا ډېر عمر لري. پاکستاني چارواکي د ښاغلي شهید خان افریدي د زیږېدلو نیټه 1980 لیکلی. شهید افریدي وایي د ده د زیږېدلو سمه نیټه 1975 ده، یعنې شهید افریدي خپل له رسمي سن څخه 15 کاله لوی دی. اوس د کرکټ برخې پوهانو ته ډېر سوالونه پیدا شوي دي، ځکه چې شهید افریدي 19 کلنې لوبډلې کې لوبېدو حقداره هم نه و، ځکه د ده عمر اصل کې ډېر و، ولې د پاکستان په 19 کلنه ملي لوبډله کې لوبېده. بوم شهید افریدي هغه وخت د خلکو پام ځان ته واړو کله چې د سریلانکا خلاف یې په یوه لوبه کې په 30 توپونو 100 منډې جوړې کړې. هغه وخت د افریدي عمر 14 کاله ښودل شوی و، چې اصل کې یې عمر 21 کاله و. په بوم مشهوره لوبغاړی شهید خان افریدي له کرکټ څخه خپله تقاعد شو په کال 2014 کې، او هغه وخت د ده عمر 36 کاله ښودل شوی. حال دا چې شهید افریدي هغه وخت 41 کلن و. شهید افریدي دا نه ده په ډاګه کړې چې اخر ولې پاکستاني چارواکي د ده عمر کم ثبت کړی دی. ډېره مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. تر بیا او بلې ویډیو په لوی او سپېڅلي لیزار مو سپارم. هر چېرته چې یاست ښاد، اباد او بریالي اوسئ. السلام علیکم.